الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. د ګران هیواد ځلانده راتلونکی په اجتماعي او ټولنیزه برخه کې د هیواد ځلانده راتلونکی د یوې سالمې متحدې او مسؤلې ټولنې په جوړولو پورې تړلی دی. که د ملي یووالي، اجتماعي عدالت، تعلیم او روغتیا، اخلاقي ارزښتونو، د ځوانانو د ونډې او د ټولنیز خدمت فرهنګ ته پاملرنه وشي، افغانستان به د سولې، ثبات او دوامداره پرمختګ په لور مهم ګامونه واخلي. د دې موخې د ترسره کولو لپاره اسلامي حکومت، دینی عالمان، ښوونیز بنسټونه، پوهنتونونه، کورنۍ، مدني ټولنې او په مجموع کې ټول وګړي ګډ مسؤلیت لري چې خصوصیات یې دا دي: اول، د ملي یووالي پیاوړتیا، د قومي، ژبني او سیمه ایزو اختلافونو په ځای د ملي یووالي او ورورګلوۍ پیاوړتیا، د ګډ هویت او ګډ مسؤلیت احساس رامنځته کول. دویم، د ټولنیز عدالت تأمین، د ټولو اتباعو لپاره د مساوي فرصتونو برابرول، د قانون په وړاندې د ټولو وګړو مساوات او د بېوزلانو او زیانمنو قشرونو ملاتړ. دریم، د تعلیم او عامه پوهاوي پراختیا، د باکیفیته زده کړو عامول، د بېسوادۍ د کچې راټیټول، د ټولنیز مسؤلیت او مدني پوهاوي لوړول. څلورم، د کورني بنسټ پیاوړتیا، د کورنیو ترمنځ د متقابل احترام او همکاري دودول، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه، د اخلاقي ارزښتونو انتقال. پنځم، د ځوانانو ونډه، ځوانانو ته د زده کړې مهارتونه او د کار زمینه برابرول، د نوښت، اختراع او ټولنیز خدمت ملاتړ. شپږم، د ښځو نارینهو رغنده ګډون، د ټولنې د پرمختګ په چوکاټ کې د هر وګړي د استعدادونو څخه ګټه اخیستل، د کورنۍ، تعلیم، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د مثبتو رولونو پیاوړتیا. اووم، د روغتیایي خدماتو پراختیا، د روغتیایي مرکزونو زیاتول، د عامې روغتیا پوهاوی، د سالم ژوند دودول. او اتم، د ټولنیز خدمت فرهنګ، رضاکاري، د بېوزلانو لاسنیوی، د طبیعي پیښو په مهال د خلکو همکاري. نهم، د فرهنګي ارزښتونو ساتنه، د اسلامي او افغاني فرهنګ درناوی، د تاریخي او فرهنګي میراث ساتنه، د ملي هویت پیاوړتیا. لسم، د سولې او همغږۍ فرهنګ، د زغم، تفاهم او خبرو اترو دودول، د تاوتریخوالي په ځای د سولې او همکارۍ ترویج او د ټولنیز باور او متقابل احترام پیاوړتیا. دریم، د هیواد ځلانده راتلونکی په سیاسي برخه کې په دې باندې به ان شاء الله وروسته بحث وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.